بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أما بعد وقال رسول الله فمن الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه السلام الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل يا ربي صل وسلم دائما أبدا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایکم وقت چیدی پسرے خوری امبارشی زوان وایا چی بیاسو کی بدی پکارشی تور لحد لا بل چراغ زان سر یوسا شام تیر با دنم گڑی دنیا واشیا اینن چی تیری شی سبا سچاتا معلوم دے روح دا چائے دا وسائن دے چی سارشی دا خازی چی نند بلے پا قبر وینیا داس خخیب یوزلا استا پا مزار شیا اے دا خازی چنند بل پا قبر وینوا داس خخیب یوزلا استا پا مزار شیا راشو غوار مافی دلو یا خدایا حسن چی پاک اللہ در نوی زارشیا
حسینه چې پاک الله در نوی زار شیا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف په مینه باندې وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك لك پہ اخلاص بانے درود شریف ہوئے پہ اخلاص بانے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم مکرم عزت مآب جناب حضرت العلامہ مولانا خیر الابرار سے پیش امام و خطیب جامع مسجد حاضہ دامت برکاتہم اور دیر محترم جناب حضرت مولانا مفتی نصیب گل سیب دامت برکاتہم محترم مولانا نور اللہ جان فاروقی سیب و زماد اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و متیانو کورونو کی دا حیا دا عزت پا پردو کی دنن بیبیانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما د دوارو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کا لگ دڑد اخلاص آمین وائے لگ دڑد اخلاص گرونو نچی منگا و تاسو دلتا دی جامع مسجد تراغیلی دا دی خبری پا موضوع غرض و غایا تاسو ټول ملگری دیر خبردار یہ شدا ستاسو پا دی محلہ کی او دی کلی کی دی علاقہ کی زمونگا استاسو یو دیر محترم مکرم شہید مغفور مرحوم عبدالودود سے چپا پولیس لین پیشاور کے اغیتا آغا دماکہ کی اللہ پاک دا شہادت آغا شہادت ورطا اللہ ور نصیب کرے ہو اللہ دے داغی دا شہادت قبول و منظور کی او اللہ جل جلالہ دی پا قبر بانی لا متناہی انوار او برکات نازل کی دا قبر دی وطا اللہ پاک دا جنت دا باغچونا باغچہ دا جنتو گرزی زمونگا استاو چه سونا مشران وفات شوی دی کو آغا ناری نوی کو آغا زنانوی اللہ جل جلالہ دا تمام مرحومینو زمونگ دا والدینو کریمینو استاسو دا مشرانو بلکہ دا طول مسلمانانو پا قبرونو دے اللہ پاک انوار و برکات نازل کی امین راستر اللہ گوندے
ما بکی مقصد دار چې تاسو لږ بیدار یې نن چې دا نورانی پروګرام جوړ دی دا د ایصال ثواب په غرض باندې جوړ دی او دا زمونږ د اهل سنت الجماعت صحیح عقیده ده چې بعد الوفات انسان خپل مړو پس خیرات کوي یا اور پسی صدقات کوي یا د مړو د پاره نوافل کوي یا اور له عمره کوي یا د الله په دربار کې داغي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي که مرحوم وي او که مرحومه وي نو الله ورته د دې ثوابونه ډایرکټ قبرستان ته رسوي او داغي د ژوندو دغه فایده الله مړو له پتور له حق کې ورکوي الحمدللہ دا عبدالودود سے محترم بشی ټول دیندار دی جناب محترم عبدالباسط سے محترم عبدالباعث سے داغ بچو ام تمناوا او د والد گرامی داغم مونږ سره ډېر محبت او ډېر مینه وا هر جمعه کنو دویم دریم جمعه باندې به خامخا ازيري لګولا او زمونږ ورته دعا کوي خود شهادت دا تمغه ولا الله لیکلی وا ځکه چې یو سړی د یو زین خبري نو کده مرنه خبر وي تلې بلوي خدا مقدرات دي او په مقدرات باندې زمونږ استادو د ټولي ایمان دي چې الله کوم فیصله کوي پاغي باندې زمونږ استادو آمنا و صدقنا دا زکا دا الله تعالی جل جلاله یو واجب نظام دے قدرتونه دي کوم انسان دا الله تعالی جل جلاله په دربار کې لوړ مقام حاصلول غواړي نو هغه مرد شهادت دی زکا حضور پاک مبارک د مدینه منوره د جانان امام الانبیاء مبارک رسول الله شهادت ورکړي دي د حضور پاک مبارک صحابه له الله شهادت ورکړي دي نو د شهید د الله په دربار کې ډېر لوی مقام دی او بیا هغه شهید چې اوسله په ځای باندې ودرېږي مولانا سی وی چې الله اکبر دا ګورې ناشنا خبره ده مولانا سی مخ کې ودرېد او ته امام پس ودرېد او بسان دی الله ته وتړه چې خدای بس لاسونه می تا ته تړلې دي او ته الله جل جلاله ته ودرېږي او په داس کې اره پمازي سنت دي کړی دي امام پس اقتدا کی آغا مولانا صاحب تم الله شهادت ورک او چې څو نمبرګری وسره شهیدان شي وغیتم الله شهادت ورک نو حقیقت دی چې دغه غریبانو ته دغه مسله او سانه حراله نن داغي د ایصال ثواب په غرض باندې دا پروګرام جوړ دی خدا عبدالودود صاحب زبدوی میں خوش قسمت پدیری چی بچی دیندار دی صالحات دی عبدالباسط سے محترم عبدالباعث سے سیف اللہ جان سے عزیز الرحمن سے بیادا نور مرگری رشتہ داران ټول بختور دی آغا مرحوم تا خامخا دعاگانی کئی آغا شہید تا دعاگانی کئی الک شہیدان خو اللہ بخلی نبیاو تسڑی دعاگانی ولکی نبی علیہ السلام مبارک با جنت البقی صحابو لورغی مبارک با دعا کول صحابو خو بخل خود بخل خلق دی رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ویزد آغین رضی مغی زمان رضا دی دا نبی دعا مبارک ورطبیا ولکی دا دا نبی مبارک دعا و تزک کی دا چه صحابو لاللہ کم مقام ورکڑے کم درجہ اللہ ورکڑے دا کم رتبہ اللہ ورکڑے دا چه نبی مبارک بدغا صحابو تا دعاو کا دے نبی پا دعا بے پا جنت کی اللہ مارے نور بلند کی سبحان اللہ مقام علا بوتا اللہ نورم سیوا کا اجرون و خیرون بوتا اللہ دا حضور مبارک دا خاطر نورم سیوا کا دے نبی دعا چیوا ادا دی دا پارنو چی خدای دا صحابہ تاقی مبارک و درجو دو چی تی دو دا پارا اللہ پاک جل جلالہو
دغه ننداره هغه راوستلې وه نو شهید عبدالودود صاحب هغه ته موږ دعا کوو چې الله پاک سره د ټولو ملګرو درجات بلند وګرځوي مقام اعلی ورته الله پاک ورکي د هغه پسې دا تلاوتونه دا ذکرونه په نبي مبارک دا درودونه دا تصدق او دا خیراتونه دا دغه د درجو د اوچتېدو دپاره دي چې کم مقام په جنت کې ملو دی چې لږ داسې سټپ بای سټپ یې له خدای نورم بره مقام ته وخیږي دا د دې دپاره تصدق او دا خیرات دی لکه زمونږ دې ملګري تلاوت د قرآن عظیم مبارک وکړه دا ګلونو ځان سره یاد وساتئ دی نورانی محفل کې ډېر لوی اثري د تلاوت کې دا زمونږ استاسو مشرانو ته عظیم فایده رسوي یو څو عملونه داسې دي لکه مونځ سړي دنیا کې کو خو چې مړ شي نو بس خبره خلاصه شو بیا پې مونځ نشته او که ته وایې چې نه موسی علیه السلام چې کو مونځ یا ثابت بناني مبارک کو نو هغه فی فرض نو هغه تلززن مونځ کړی دی ښه د شوق دپاره یې کړی دی هغه د خدای نه دعا کړې وه نو په ما قبر کې که یو سړی دا وایي چې قبر کې ثابت بناني مبارک مونځ کو یا موسی علیه السلام کو دا تلززنی کو خونی د الله د عبادت نشته د الله نور ثواب مواب پې نشته سزا هم نشته که سړی مونځونه کې په قبر کې نو هغه باندې هر څه کټ دي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صلاة ټول عمل دنه منقطع شي مونځ مخکې کوس پې نشته زکات نشته روژه خبره خلاصه شوه حج اوس دې قبر ته لاړ خو درې عملونه داسې دي چې هغه د سره قبر کې پروت وي او ثواب عملنامې نه بندېږي او هغې کې هغه ثوابونه اجرونه روان لکه اکاونټ چې د انسان په بینک کې وي انسان ریټیر شي او پیسې ورته راځي سبحان الله ووایې که یا خدای پاکه ستاسو خولې نه به سبحان الله څوک وباسي لږ د زړه د خلاصه د خدای نوم والې سبحان الله ووایې لږ ماته رامخکې شي لږ رامخکې شي لږ له رامخکې تاسو به ورو انشاءالله خواږه شي خو خیر الله هم سره زما دا محبت قبول که امین ووایې لږ زړه د خلاصه لږ زړه د خلاصه که نه دقسې لږ به بیدارېږي بیدار سړی چې کوم سړی و که جبې له یو حرکت ورکه سبحان الله بس یو حرکت سره په جنت کې یو اوننال کېږي زه نه ویم الشیخ مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه مبارک وګوره چې داسې نسخې لیکلي دي چې کله نا کله مونږ هم لاس پورته کوو مونږ چې داسې د ذکر باب یې لټې نو الله دې مونږ او تاسو د الله د ذکر سره محبت کوونکي جوړ کړي ځکه کومه ژبه چې د الله ذکر کوي دا ډېره بختوره ژبه ده جواب راکړې څنګه ده بختوره ژبه ده که د هغې په ځای غیبت راځي ګناه چغلخوري راځي ګناه د مسلمان بېزتي راځي ګناه کنزل پې کول ګناه بېهوده خبرې کول ګناه او که سن ورکې د الله په ذکر په سبحان الله بس امنامو ته د خیرونو او برکتونه روان دي الله خو دې زموږ او ستاسو دا ژبې د الله په ذکر باندې لوندې ولري لږ زړه د خلاصه حضور پاک مبارک فرمایي پای کې نمبر 1 چاغي ثواب جاری دی ساری دی په قبر کې پروت دی اکاؤنٹ ته اجرونه روان دي عملنامې ته ثواب روان دي پای کې نمبر 1 صدقه جاریه ده لکه دې جمعه ته چې د ازمکه چا غشته ده دې کې پیسې چا سونه لګولې دي دې د خدای خانه کې سو پورې چې د خدای د خانه آبادي او په دې کې د تلاوتونه کېږي د منځونه کېږي نن که کم کسان په قبر کې پروت دی چې سو پورې د خدای د خانه آبادي هغې پورې به د هغې قبرونه د الله په انوارو او برکاتو باندې آباد وي دا صدقه جاریه ده لاره دې جوړه کا دا صدقه جاریه ده مدرسه د اهل سنت الجماعت دې جوړه کا صدقه جاریه ده علماء له کتابونه واغشته دا صدقه جاریه ده لکه د مولانا صاحب دا لایبرری مې وکړه الله دې وکړي چې دا شیشې پیشې پکې برابر شي امین وایي ښه دا تاسو ته خیمه چې د دې قدر به کوو که خیر ځکه علما غریبانان که تاسو مونږ خیال ساتو خدای به مونږ تاسو له ډېر لوی خیر او برکت راکړي که خیر انشاءالله کتابونه علماء لا صلحاء لا پکې مطالعه کې تفسیرونه دی او ډېر عظیم خیر دی پکې ډېر عظیم نعمت دی زه خپله چې کله جامع العلوم والقرآن و سنت مکمنډۍ کې طالب وم د 1994 خبره کوم د 1994 دا بعضې کسان کېدی شي چې پیدایش هم دی خوښ شوي 2000 کې شوي
کالم دی جی بعد کېدی شي زمانه پکې دا مشران سپینګیري هم پکې شته ما ته وګورئ یو کس به د فردوس سره خوا کې ناسته هغه به دا پانچې خرڅولې زما مقتدي په دې انیس آباد یوسف آباد کې نو ما ورته مازدیګر کې وي مې صاحبه وی جی مې ته خو هلته زندګي ما ډېر ښه کار دی کېږي خو مې زه طالب یم نو مې که د یو څو کتابونه دې راله واخېسته نو ډېر به ښه کېوي څه کوم کوم کتابونه دي مې یو ریاض الصالحین مې په کار دی ځکه زه طالب یم او دغه وخت کې هغه نصاب کې مې ریاض الصالحین او بیا مې ورته چې یو سیرت مصطفی مې دی یو بل کتاب ما ته وی بل جي زه خو پرې نه پوهېږم زه خو ایجټ یم وی تاله به پیسې درکړم بیا به خدای سره خو کړم چې مدرسې نه راتلم بس هغه ورته مې وي مې صاحب په دونه پیسې کېږي بس ما لې واغېشه ما پرې د هغه نوم د پاسه ولیکه هغه سړی وفات دی نن هم چې زه مطالعې دپاره کتاب د مطالعې نه روباسم او داسې وګورم نو نمبر یک زمان په هغه نوم باندې نظر ولګي چې په کوم نوم ماله دا قیمت کړی دی نو اول خو هغه ته دعا وکړم چې زه خدای دې په قبر کې دا پکار که نو دا صدقې جاریه ده دا څه شي د جواب راکړي لکه دا جومات دی دې کې چا څونه همت کړی دا صدقې جاریه ده بعد الوفات هم د دې ثوابونه انسان ته رسي خیر او برکت انسان ته ملاویږي الله دې زموږ ستاسو ټولو دغه برکتونه نصیب کړي لکه د اخلاص سره امین وایي الله کریم دې زموږ ستاسو ټولو دغه برکتونه نصیب کړي امین وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کوي دیو کني بس دا صدقه جاریه ده هین پم بدی وخت یاد کما ځکه کویان اوس نشوي نو دغه انسان ته ثوابونه دغه قبر ته څوک چې دا بختور دی بس دا پټ سودا بکې چې بچیم در نه خبر نشي پټي سوداګانې خدای سره کوه پټي سودا کوه په جومات کې په مدرسه کې پټي کوه او دا الله ته وایي خدای بس زه پیږه او ته پیږه ما ستا د رضا دپاره دا عمل کړی دی الله وی بس پریدا چې زما رضا دې که بس زه پیږه او ته پیږه سبحان الله بس خبره بازار به خدای ته په حواله کوو که کېري او یوم د الله په اختیار کې نو دغه خدای سره محبت او مینه ساتو بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو هغه علم دی چې خلکو ته فایده ورکا دا علم مثال د الله د رحمت دی چې هر کله دا راورېږي که نه او د سمندر د شپې په خوله کې را پرېوته نو هغې نه بیا جوهر او لال جوړېږي سبحان الله ووایې زما په خبرو چې څوک پوهېږي سبحان الله ووایې راته او چې کوم کسان مې نه پوهېږي نو بس هغه ته به په سبحان الله ووایي د الله دا علم چې دی دا د مثال د الله د رحمت د باران دی چې د سمندر د سیپې په خوله کې پروزي نو بیا ته نه خدای ملغلر او جوهر جوړي نو هغه علم انسان شاگردان پیدا کی شاگردان پیدا کی مریدان پیدا کی میں نوشنا خدمت اللہ والی او دک باران دی علم دی را پریوته د سمندر د سیپې په ځای باندې د مار په خوله کې ور پریوته نو جواب را کې بیا به ته څه شی جوړېږي جواب را نه بیا به ته زهر جوړ شي نو که دغه علم د داسې کس خولې ته لاړه چې هغه د مار په شان چجې والی ده بس که څوک اخوا دې خوا کې ټس د کفر او د شر ټاپې پې د پاسه سوري بس کافر شوې مشرک شوې ته به وایي اوس دته بس اسرائیل جبریل امین علیه السلام راغی وحي ورته راوړه نه خدای ته وګوره قرآن ته وګوره مونږ ټوله چې زنان یو ځان ټاپې ځان سره لګې کېده جیب کې داسې مه کوه دی دماغو نبم کارلو علم دا اللہ عظیم نعمت چې غلط استعمال نکو بلکہ استعمالو بے دا اللہ دا رضا دا پارا جواب رکھے دا چا دا رضا دا پارا بس تا دی بیا علم تا گورا چی خدای دی رسول لارے کلاوی چی زما مقصد دا اللہ رضاوی زشکم خبر کن ولی بد انسان لطا نکوزیگی سوان نے پیدا کی الحمدللہ دماغو تڑتا بیدا سے کوئی شی چی انسان پہ سبابان عمل شروع کی اللہ دا کار ہو پکار دے نو خدای دې زما او ستاسو دغسې علم نصیب کې امین ووایې لږ زړه د خلاصو خو امین ووایې که یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اولاد صالحا دا د خپلو مشرانو دپاره صدقه جاریه ده عبدالودود صاحب لاړ د جمعې منزله به کله ناکله ورسره عبدالباسط صاحب راغی
عبدالباعث سے یا چکم دے عزیز الرحمن سے دی برال سیف اللہ جان با مستر راگے یا نور مرگری با مستر رال نو ما تو گورے دا اس سے پروگرام بچوئے کردے دے نو که بچی دیندار نوی نو کسی کول چلا پکلو سپیکرم دغه که خو بخپل به پټ خیرات کړو کنه نو یو دا جسم خیرات دی د خیت دا بدن ته پیدا ملوشي او یو د روح خیرات دی دا روحانی خیرات دی قرآن تلاوت شو ذکرونه کی په نبی علیہ السلام درودونه دی ته روحانی خیرات وي نو دی ورپسې روحانی خیراتو کو جسمانی خدای له قبول او منظور نو نیک اولاد دا بعد الوفات دا مشرانو دا پار صدقه جاریه دا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی وی یو سڑیو اگا پخپل بچی بانے قرآن کریم ویلو مونگا تاسو بم قرآن ویو کبا نو ویو جواب رکھے ویو با انشاءاللہ ویو با لگ دولت اخلاص ویو با چه چاویلی دی تلاوت دیکھو انشاءاللہ کهو بگا خیر دینا بلا زمون بلا چاره نشتنو کشتا یالا زمون خود بلا چاره نکی خدای راستی کتن چه کدیونو کبا زمون خود بلکل معاملم داسیو چه تصویر اصلا جیب کینی او چه تلان شما بعضی وخرانا پاتشی نو پا تمام الارمی پا دماغو بانی بوجی او یو چه تلاوتو نشینو دادا مسلمان اللہ ری زمون گستاسو دا خدای دا قرآن سر محبت و مین پیدا کی لخود لد اخلاص آمین ہوا ہے کنا لکھ دلد اخلاص نو ما تجردی سیوتی مبارک آگا فرمائی چی یو سڑے پخبل بچی بانے قرآن ہوئی وقت تیری دو سرا دا اللہ پاک نظام تو گورا ناگنے دا بابا جان تے نو وفات شا جواب رکھے سوک وفات شا بابا جانی وفات شا جواب رکھے مرد برازی دست کسان غرق نکی چی ار خبر کوا خدا مرق آواز کنا بالی مکوا کنا ایلکا مرق برازی خیر دا انسان پر خنبیر کی غرشیو دا چکل آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو بدن تا روح راگی کنا نو اللہ ولد اولاد نقشہ ورکوی دو گورا نو شدا سیو کتا دا داود علیہ السلام پکی خوخش وی خدا دا پکی سوک دی وی دادم بچی دی کنا وی خزما 50 سال دل ورک سو سالہ 50 کال میں دل ورک زر کال میں عمر دی 50 میں دل ورک 9.5 سال میں پاتی شو خیال لیجی چولے ورکا عزیز علیہ السلام 9.5 سال بعد چرائے آدم علیہ السلام توی قربان راغلی روح دے قبض کوما یہ پکلار کینا 50 سال میں اسم پاتی آغاو توی تا چی نقشر تا دا اولاد پیش ہوا نو تا پکیو نوی چی گاڑی دے تا توقع چی دا داود علیہ السلام لما 50 سال ورک وی آغا میں آغا وقت کی ویلی و آغا بیلا مسئلہ یہ لکہ جواب رہا کہ انسان تا جن دیر محبوب دی نو مام تاسو تاوازو که مر برازی صاحب افغانستان تا تلیو لغمان کے داگے حمداللہ جان بابا جی مال تا درس کا طالبانو پا دور کے ما تو گو رہے شکل لانا ما کسان دویم چت کے پروگرامو شجیے والی ماوی مرگ برازینا غبل کس دبل نصر شاہ تک چیزا ما خیالی مولانا صاحب اسرائیل علیہ السلام زن سر دا پاکستان نا نقدو کی روستے دی جوڑ کدا او دا دروازہ کی ولار دی ما و تویچی اسرائیل علیہ السلام ما سر ندی راغلے اگا دا اللہ پا حکم بانے را کزی کی دا زان چالا نزی خواہ چی اللہ ورطوئی نبیاد سڑی نروح قبض کئی اگر سر ریکارڈ دے دو روایت جیدی شوتی سے وئی یو روایت کی 15 پیری یو روایت کی اویا پیرا ہر کور لے اسرائیل علیہ السلام راضی دا سے تخپل اولاد نہ پیجنے لکہ اسرائیل علیہ السلام ہی پیجنے دا سے تخپل بی بی نہ پیجنے کسنگے چی اسرائیل علیہ السلام پیجنے ما تو گو رہی جی کہ کم سڑیے پا عبادت گیر کر لکنن روز دا 70 بار بنن موت آئینی ستا بی بی بہینی بچی بہینی جو سڑی پا عبادت لگیا دے جو سڑی پا ذکر لگیا دے اللہ 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 دا بیل کیف دے و دا بیل منصدہ دونا پوری مقابل نہ تیری دا حق تقاتی ہی کی بعض علماء ذکر کری چی دوام بکے دا ساچ طرح کہا اللہ او بے سارا کا او بیا واپس سالے بیا بے اللہ 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 بیا دے بدن کیفیاتو تا گورا
ساچ دنکے ام با اللہ ساچ را برکے بیا بم بے اللہ خدایا زبستا ول عبادت نکو مدا سخ کل لاسونه بسوک چاله ورکی دا کوم خدای چې موږ را کړی دي سبحان الله دا سخ کل سترګې بسوک چاله ورکی مفتی را کړی دي مفتی دا خپې لا اندامونه د مسلمان فکور کی را تشرف اقوم مولا مبارک په امتیانو کی را وستلی وا لک دړه د اخلاص وې کنه سبحان الله قرآن کریم را لخکولی کتاب را کړی دی ولی به د لخکولی خدای نه یادو خدای دې زمونږ او تاسو د خپل خدای سره محبت او مینه نصیب کړي او الله پاک دې رحیم او کریم رب دې نو غافل نشي ګوره ښا غافل نشي ما غافل کې لار کې روانه تسبیح پیدا کا پدې ځان بدی نخ کاری دیتا د الله نوم لا اله الا الله ویا د قدری مبارک سبقونه وې نقشبندی مبارک وې سروردی مبارک وې چشتی مبارک وې هغه سبقونه تلاوت کوا ویا یا حدیثو کې کوم ذکرونه راغلي دي ویا پزول د ټیم تیر نشي بیا به افسوس کې کا چې بیا مې د الله ذکر کړي خو بیا دنیا ته راتلل نن مقدا نن دیوار دی کندروخ کی کرشتیا دوباره دی راتلی نشتا پا دنیا نن سنہری مقدا پیدوالا دا اللہ دا ذکر پیدوالا دا اقوام مولا مبارک دا درودونو فیدوالا دا قرآن دا تلاوتونو فیدوالا دا اللہ دا خکولی نمونو جواب را کے علو بک خیر انشاءاللہ اللہ پاک دی زمانگا ٹولو دا فیدی نصیب کی نو ما مرګرو ته افغانستان کې مې سرونه پټوي ما کغټه بنگله کې اوسې اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا کپغټه بنگله کې بر اوسېږي اسرائیل علیہ السلام بدر پسې الته درخیج پریدي دینا چې کوم سړی په تلاوت ګیر کنو د سره بیا په ځن کدن کې هغه معاملې کوي چې ز کلم راغلی منو د تلاوت کو چې کلم راغلی په سجده پروتو چې کلم راغلی تسبیح و سره یو د الله نوم به غشته درود شریف به نو بیا و سره ځن کدن کې هغه د خیر معاملې شروع کی سبحان الله وای کنه او چې کوم سړی د خدای او د نبی په نافرمانی ګر کړی دی نو بیا و سره مکه معاملې کوي نو الله خو دې موږ تاسو ټول د الله او د نبی ټول تابعدار کې مين وای د مسلمان د پاره مر زحمت نه دی رحمت دی الله وایي خلیل الله علیہ السلام وفات کړي ابراهیم علیہ السلام نو چې کله اسرائیل علیہ السلام ورلراوي او دی وفات کی نو ورته وی ستا ټیم برابر شي ابراهیم علیہ السلام مبارکه نو دی ورته سوي ما ته ګوره ښا ابراهیم علیہ السلام ورته وی داسم لاشته ما اوس وجني ما وجني زه خدا الله خلیلی ما دا الله خلیلی ما اسرائیل علیہ السلام گوری پام کوا گوری روح رانا وانلی زه خدا الله خلیلی ما وی اورگا زا اللہ توی ما چه رب العالمین تویوی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام خویش ما نگوری روح وانلی گوری زه خدا خدای خلیلی ما نولی خلیل خدای وجنی دکش زه وفات شما کنن ما موجنا یا اللہ تعالی جل جلالہ علیہ السلام راگے او توی زیل علیہ السلام ورطویا چٹول عمر دی دنیا کی تیر که زما پا مین بانی نمرود اورتا غرزولی زما پا ناموس بانی نور سا خبر نشتا دا نمرود اور که دی ما سر مینوا دنیا که دی ما سر مینوا نو قربان بس کا گیره دی سپین شوا زان تا دی را غوانما دخپل ملاقات تا پارا سبحان اللہ علیہ السلام شراغی و توی اللہ دی وی خا بس بیا خوش دا خدای ملاقات دی نزخو پا خدای دا مخی نمائی دی با لگ در دخلا سکن نمر شدی دا دا مسلمان دا پارا تحفہ دا ڈالے دا لڑ مقام تے اللہ رسی مانو تے اللہ رسی او جواب را کہ بیا مسلمان دا مرگ نہ نہیں یریگی الکا مرگ برازی رازی با بیدار شے جلدین شیوتی سے مبارک ہوئی دی بوڑا پخبل بچی قرآن ویلی دی پلارت نو وفات شد
که سړی دی جمعات کې تلاوتو کې او ثواب خپل مشرانو ته وبخي نو ثواب قبر ته رسي د مشرانو. که بیت الله شریف کې دی یا د مدینې د جانان دا ګمبد حضرا ولې د داړه راکاږي د سړی نه داړه نه راکاږي ول د تقوا کې ولاړې تلاوتو کې درشه او د دې نه ثواب رو بخي د خپل پلار قبر ته 400 دیتا نو تلا روزه کې چې الله غا ثوابونه ډایرکټ د میسج په شکل کې را رسي. نه چې دا دونه خبرې کوم نو سبحان الله به پسې زوی مخیر ده لګي سبحان الله وای کنه چې دا دونه خبرې کوم سبحان الله نشم ویل سبحان الله وای کنه وزوی مو چې تاسو باندې څه ثوابونه وګټم کنه ما ته ګورې شي بچی تلاوت کوي شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی کہ سڑی کور تلاوت کی التم رحمت راوری کہ جمعات کی رحمت لار کی روانے اوے ڈرائیونگ کی گاڑی کی تلاوت کے پگاڑی رحمتون راوری پیادہ روانے تلاوت کے پیادہ دربانے رحمتون راوری چکم سے تلاوت کے بدا اللہ رحمت تربان بس تحپل اخوہ دوستو کہ رحمت دی درود شریف لس نقد سودا دا نقدا یو میرا درود شریف لس رحمت دی پدی تمام بدن اللہ رووری نقد سودا دا نقدا نوکر شی نوکر پیشی کنا دا یکم تاریخ ندی شروع شی دا یکم تاریخ ندی شروع شی ما تو گورے یکم تاریخ باندے نبیا 30 تاریخ تا انتظار کئی یوم یاش اللہ وی نوکر پیشک کئی با زد نبی پمین چاہتا صبر نکو ما چه خلد رفتار کئی اللہ وی با دقا دیو رحمت و دا دعا دا درے دا شلور دا پیندو دا شپک دا ہوا دا تو دا نحو دقا دیو پیر درشی دقا لس رحمت دا بانے دا پاس در اللہ لگ دڑو دخلاسا کلا نقد سودا دا یہ لکا کوبا کبا نکو نقد سودا دا کوبا کبا نکو کوبا دا با کوبا خیدا سودا پلاٹنگ کے رسا سودا مخامخ پلاٹنگ شروع دی کسانو نا تپوسو کدا ولی کوئے ویشلی شلی پی دولي شي کنه پلاټینګ کو بچو لپاره او کا پلاټینګ مو کا خدای له آخرت پلاټینګ مو کا ځان له آخرت لپاره پلاټینګ مو کا ځان له اون نال کده الله ذکر وکيو سبحان الله وي په جنت کې د خدای اون نال کی 500 سال کتی رفتار اس دا په مسخه کې مزل کې داغه سورې بر اعلان دي کی تا سبحان الله وی لیدا دولوی نعمت یا الله زمام نصیب کړه ټولو ملګرو نصیب کا لګ دړو د خلاصه نو کسړی کور کی رحمت بازار کی رحمت پلار کی رحمت د شپې کی رحمت ودری تلاوت کی رحمت نو کده چا خبر ته مخبری ته ولاړې الت تلاوت کې نو جواب راکې رحمتونه برابرۍ جواب راکې راوري اگروه سرور کونین مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آئے آقا مولا فرمائی شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دی حدیث مبارک راوی دے وی آقا مولا فرمائی شکل انسان تلاوت قرآن کریم کئی وی پدغ مجمع پدغ کلیو پدغ خلقو پدغ کورنو بانی دا اللہ دا رحمتنو باران راوری سکینہ پہ نازلی گی دا اللہ مہربانے پہ نازلی جلال الدین سیدی مبارک فرمائی شدا پلار لگی شوے دے بچی بانے قرآن ویلے دے پلار وفات شلو بچی بد سبا پٹیم کی قرار نہ ملاوے دلو شدی پلار خما سرڈیر وفا کردہ جامعی رانا غستلی تعلیمون رابانی کھڑی دی قرآن رابانی ویلے دے پخپل جیب کی وہ سر پیسے دے بل نبی قرض راواغشتو دا پاپا جیب کی پیسے باتا چولی دی دا دا پلار احسانو منا دا پلار کئی دا سی پیسے بو سرنے پیس پیسے با ابو ما پسی دا کالج پیستے دا سکول پیستے دا بل چانے راغشی شیخ پلی و سرنے خود بچی کارے برابر کرے دے نو بچی اورا دماغ برابر کا
دا تصور کا دغه پلار لور زه قبر لا د قبر سره تلاوت کوا چې دا زماغه پلار دی زی جمعه ته بوتلی زی قرآن ته کیناله ما باندې دنیاوی تعلیم کړي خو اخروی تعلیم را باندې کړي حافظ میما عالم میما او دغه پلار لور شاه قبر ته وتوځي چې کوم قرآن در باندې ویلي دی د خدای د قرآن کریم څخه حصہ دی پلار د قبر خوا سره تلاوت کا دا تصور کوا دا تصور کوا بچو لدا میلان پیدا کوا پیغلو راغی دا بچی بد سبا پټیم کلاړ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی بچی بڑی کریم ربا بابا جان رانن شیری دلی زما پلار دی څنګه به زمانه ارشي دی پلار خو ما سره ډېره مینه کړې وه د بابا جان قبر نه به لاړلو د قرآن کریم مبارک تلاوت به ورته کولو بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اے ہے خدای خدای مالم داسې بشیره کې خدای تاسو لم ترکی امین وای داسې بچی چې پلار قبر کې پروت دی او بچی ورته د خدای د قرآن تلاوت کوي داسې بچی تاسو دم غواړم د الله نه ځان د پاره غواړم چې خدای که زم قبر کې کتی چې بچی را سره د قبر خوا کې ولاړ او د خدای د قرآن تلاوتونه راته کوي دا عظیم نعمت دی د الله پاک دا عظیم نعمت دی جون کې دی بچی له لاس کې قرآن ورکا قرآن انشاء الله هم د دې بچی په لاس کې به قرآن استاد قبر خوا کې به د قرآن تلاوت بیا کوي کله ور نه کنو بس هغه تا ځان سره په خپل بیا ظلم کړی دی ظلم تا په خپل بیا ځان سره کړی دی اے ګورو راځي چې کلا بشیر روان شلو واپس رالو ماسپخین مازیګر ما خام ماسوتن شلو او کله دا بچی ود شلو سترګي پټ کلی پخو کې ور لخبل بابا جان رالو بچی آئے چې زما خبر لراشي او زما بچیا چې زما خبر لراشي په مزه قرآن کریم را توایا بابا جان دا ولے اے زما بچیا تو قرآن کریم مبارک زر زر وے نو دا اللہ انوار و برکات زر زر را روان وے اے زما بچیا پا مزمز قرآن کریم مبارک وایا انوار پا مزمز را روان وے چی دا قبر مبارک نستا دا مخنن دارم دا قبر نکوما چی دا سی بچی خدای را کردی دی چې د د وجه نه زما په قبر انوار دي چې په دغه انوار راورېږي استاد مخم پکې نه ما چې داسې مخ د دې مخ د وجه نه په ما باندې د الله مهرباني او رحمتونه راورېږي ور تلاوت کوي او په پلار په قبر باندې یوازې په ایو کس نه په تمام مغبره باندې د الله د رحمتونو باران شروع وي د الله د رحمتونو باران شروع وي نو زبدوی عبدالودود سے بختورو دا تلاوتونا بچی دیندارا رشتہ داران دیندارا اگا پا دعاگانو کی یادائی زبدوی مچی اگا خوش قسمت دے ذکر پسی دا تصدق کی گی دا خیرات کی گی اللہ دی پا قبر کے دیر خوشحالے کی اور دا شہادت دا سے تنغدا چی گورا دا عام خلق چی دی دا دا بدن دا وخا دا با قبر اخری خوری بوخری لکه اوسپنه ته په خاورو کې دننه ګیره که دا به خوري اوسپنه خوري خو ته پکې سټیل ګیر که سټیل خوري سټیل خوري پلاسټیک خوري جواب را کوي که
شهید چې دی دا قبر ته چې لاړ شي د ده د بدن کفن تم نقصان نشي ورکولی بدن خو پرې د کفن هم صحیح سالمي کفن زه به داسې ووایم عبدالرحمن بابا د حضور د مینې عاشقو او د الله د مینې عاشقو تقریبا کم 400 کاله د ده مفات شوي دي او مولانا بیلیګر صاحب نه ما په خپله دا تپوس کړه د ملګري را سره ګواهان دي او تاسو به دغه خبر اورئ یقین تاسو کې چې کله د عبدالرحمن بابا قبر سپړدا مولانا بیلیګر صاحب سوال عالم او چې کله تعمیر علي کسانو ته مې وی چې زه لاندې ورکوزیږم خو مهرباني وکړئ ورکزي رانیومه نو تاسو مې ته راکاږي و هغه وی چې ماته یو تبې لرې کا بلا 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 وی د عبدالرحمن بابا د وفات سکن 400 کال یا 400 کال شي وی کفن د خمتاو وی داسې مې دغه که چې دا خو به ډېر روش شوي وی زما د جامو نه کلک کفن و د عبدالرحمن بابا لکه دې خبرې پس سبحان الله به زه ویم که تاسو ووایئ اوس پورې لازمه زړه د محبت سبحان الله تاسو نه ده ویلې ګورئ دا تاسو مثلا سې خوا دې خوا کوئ او کنه چې هغه سبحان الله زما خوښوي د خدای نوم مې بس ښکلې خوښي نو جومات مې د خدای ښکلې خوښي قسم په خدای خپل کور ته مې دونه میلان نشي د خدای کور ته شي اول راشم وګورم ورونه ښایسته دا کسان چې چا وکړي خدای چې دې کې چا څونه برخه اخیستلې ده ډېر خیر ورکړه د خدای خانې جوړه کړې ده پړه مې ورته دعا کوي نو ما ته ګورئ دا کفن دا کپړه چې وه دا صحیح سالمه وه بیا وی ما وی چې راشه زه ګیره ګمنځم مولانا صاحب وی مې چې د عبدالرحمن بابا ګیره وی داسې مې ته دا ګیره راښکا وی زما د ګیرې نه ویښته راووته خو د باباجي د ګیرې نه یو ویښته ما راونښکه سر کې لار وه منځ کې زلفې ورته مزېدارې په دې اوږو باندې وي او یې غاښونه ما وی چې دا به ډېر کمزوري شوي وی زور می ورکه زما غاښ ویړه کېده خو د عبدالرحمن بابا غاښونه مزیدارو هغه یو شعر 400 کاله مخکې ویلو او ما ورته په دغه تور لحد کې وي تاسو ته ویم جواب رانه تاسو کسان اور نه کې نه کوي نو دې سره سو ویل کوي ویم بعضې کسان جوړ په خفګان دلته ناسې په خپه خو نه او لکه ویم زه راغلی ویلو لیما خو زه پکې سره به عاشقان ګورم چې د چا مینه مشتاق څوک دی عشق چا کې ډېر دی تړ چا کې تړ زه کله نه کله ما ته کلي کې ما ته یو ارور مې ما ته وي مولانا صاحب تا اکثر بار بار خلق ځای کې تقرونه کې کلي کې ډېر نه مې زه تګو پسې ګرځم تګو پسې ګرځم چې دې خړې خړې وي نو څه به پې وکړم او کنه غړو وړو با درو زوره کو سره نه کوم چې نشته د کې بس پرېدا ته کس غواړم تفاصیل صاحب ما ته وی عبدالباسط صاحب او وزیر الرحمن صاحب او سیف الله صاحب دی وی عبدالباسط صاحب جی چې مولانا صاحب ته ووایا ما ته د هغې د پلارم پته وه چې هغه کومه مینه او د بچو د خاندان هم راته پته لګي چې مینه ده د نیمې شپې به م راځم که خیري در هر ټیم به راځم انشاءالله طلب غواړم او محبت غواړم که داسې نه دی زمیندار چې کله اوبه خور کوي او اوبه پرې راپرېږدي په ایمان چې دا اوبه څکي که نه یو ورخ ورپسې وربل هم ور برابر کړي چې هلکه دا خو ډېر تږي دي نو اوبه ورپسې ور شروع کړي نو چې دا ښه سیراب شي او که نه داسې وي چې بنجري ځمکه وي او مټینه ځمکه وي لخه وي چې هغه شته اوبه نه جذب کوي چڼاخې نیولي نور که پې ورولي نو هغه به هم نورې خرابوي که داسې نه دی جي نو لږ بیدار شئ تاسو ډېره ښکلې اخلاق مزیدار مینه لرئ الله هم سره زما دا مینه قبوله کړي امین ووایئ جواب راکړئ وی ویمه دا شعر ویمه دغه وخت کې ګلونه راغی باباجي مبارک یو شعر ویلی دي په خپله باندې وی امانت امانت باز د لحد پمیس کی پروت وی
امانت بدل حد پمیس کی پروت وی چاکزان کا امانت پدی دنیا چاکزان دلتا امانت کی رہے دا اللہ و دا نبی خبری امن لے دا لس دا خپی دا بدن موت اللہ وی مزکا یا اللہ دیر خود دا دلالا ما بالکل ولی بنکوما چه دا سبا سڑی سار کی مندکی خدا دا خودیو نمانلا کنا دا خود اخبر طبیعت دو منلا اللہ اکبر آزار شوروش تویزا پارسو او بشی نور روخته بعضی کسی نکی بعضی کس قضاو کی دا خدای دیو نمانلا امیر معاویہ مبارکو یوزل راغی چی اقامت شوی دے تکبیر اللہ التکبیرت الاولا خیر من الدنیا وما فیہا پدبک اسمان کے چی سری داتنا بہتر دینا تکبیر اللہ نیول چی دا امام ادرگی مسلمان مقتدلہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر او امام ہوئی اللہ اکبر دق اللہ اکبر رونی سا دیکر الخیر دے نو اے امیر معاویہ سے مبارک نہ آغا تکبیر اللہ پوت شو نو جڑلی نو دسار نے شورو کا تکبیر اللہ جمع اوپوی کا جمع خو تکبیر اللہ تینے صرف لار نو جڑلی نو دسار نو ماسپخین نو مازیگر ما خام ماسوتن نو تمام اشپے جڑل چتا مون تکبیر اللہ پسی جڑلی دی چی مزرانا پاتشوی نو چتا خبشی چه دسته چه شده او که 60 روپے رانا رو کشینو وی کم زیبا پروتیا دسته دکه ده ولی دکه یه جدی جیب که من 60 روپے خوی آقا نشده یه را پس بس سوچ یا جدا مانا کم زیبا پروتیا خوده دقه فکر شده تکبیر اللہ سوک سکی دمو سوک سکی تلاوت ندا کڑے نا دا فکر پکار دی دا دنیا میں انشاءاللہ خدای را کئی چه پیدا کری و را کئی بکا خیری ایلکہ چه پیدا کری و سب کئی را کئی با انشاءاللہ دا خدای پا ذاتم یقین دی خدای نے غوارو دا حیاء و دا عزتی تی غوارو دا حلالی تی غوارو دا خدای دیر خکول درستخان دی کم غوارے او غوارا اللہ نا انشاءاللہ غبرکی والحمدللہ دیر دا خدای نے شکر گزاری اللہ رزمون پا درستخان کے دیر برکتو نواچی خدای دیر درست خولی والی مطولو لراکی مین ہوئے دکتر دا خلاص و خامین ہوئے کدا نو شہید دا بدن دا خور دا کفن چلی دا ازمکنشی خوڑے دا خوش شہداری عمرو بن جموح مبارک چکم شہادت اللہ ورکڑے دی چکلت لو نو دی بی بی ورلے یو آواز ورکو حضور مبارک ہوتے نبزی تپخپا بانی معذور با جہاد لنزی معذورینو بانی جہاد نشتا زنانو بانی جہاد نشتا معشومانو وڑکو بانی جہاد نشتا نبزی دی کورتا راغی بی بی توی بی بی نن میں داڑا دا سی جوش کئی جزم دا احد پا میدان کے پدی معذور اخپا بانی دا علائی کلمت اللہ دا پارا و جنگی دا بی بی و خز خاون کرے دا کل تیش کی عمر سر خبری کی ناہا ورطوئی و توی قربان یو خبرہ تکوما تختی خپیتا دی خواولو کو ورطا جہاد کولشی بس پا جلال کرا وی کنشم کولی خو شہید خو بشم کر اے کنشم آو بس کافران مرابانی گزارونو کی زمان بدن پتیش کران وہ دروازہ کہ اللہ تعالیٰ سنونی وی کریم مرابا بی بی مرا پورے ٹوکے کی اور سب حضور تا پیدا کرے با اللہم لا تردنی الہ اہلی خدای ما دا احد دا میدان دا دیکھ پلی بی بی لو دیکھ پل احل دا بیارا بولا بس لارنا دا تا تنجو خدای رابی بولا واپس شراغے دا مدینی منوری جانان لراغی وی دا اللہ محبوبا تا ما توی جہاد لمزا و قربان اجازت راکا واللہ کرلب قرار کی چسو بوری زدو خود بیداد تنیمت تنی راکی اجازت مالا راکا سروری کونی چوتا داسیو کا تشریح رندیوس محمد کے لی ویزا قربان زبس اجازت ملوش چه دی لار دو خود دیر خیستا میدان دی الحمدللہ مام کتلے دی زما دی برگروبم کتلی خدای دی طولو تا دقا خوری بار بارو خی
هغه خاورې ښکل کا، هغه ډېرکې ښکل کا چې ته مونږ غوندې ګناهګارانو چېرته نظرونه په دې ګټو دې ته په دې وجې ګوره دې خو دې غر ته چې دا هغه غر دی چې دې غر سره د مدینې د جانا سترګې مبارکې لګېدلې دي، د حضور مبارک قدمونه پرې لګېدلي دي، قدمونه دغه خاورې ښکلا وه د خدای ته محبوبې خاورې وي. هغه چې د احد میدان ختم شو، حضور مبارک صحابو ته وي مجاهدین شهیدان راغونډ کې شهدا چې دا عمرو بن جموح مبارک یې راوچتاو نو دې ځمکې یا په اوښې کېنو نو اوښ نه تلو، د ده دا جسم مبارک یې نه پرېښه، اخوا نه شدلې. سرور کونین د مدینې منورې جانان مبارک له صحابه راله ورته وایي د مدینې منورې جانانا قربان عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ مبارک جسم مبارک چې دی په اوښ باندې میښودلی دی، سورلی باندې هغه خوځینا. سرور کونین مبارک پیشلو ورته وی مالې بچی راولې، څوک راولې؟ بی بی رالله د مدینې منورې جانانا سرور کونین مبارک خاون می شهید شلو قربان د هغه ځای نه را دې خوا کېدی نشي، اوښ باندې مې کودی اوښ نشي تللی. وی چې دې کله راتللو سیخو ویلي نو ویلي ما ورسره ټوکه وکړه او هغه دعا وکړه چې کریم ربا اے پروردګار عالمه ما دې خپلې بیبي له یا الله کور له واپس راموله، یا الله واپس مې راموله. ما ته ګورې جي حضور مبارک صحابو ته همدقل ډول قبر وکړی باسې د احد په دې میدان همدقلته یې ښخ کړې. امیر حمزه مبارک د شهدا دلته دفن کړي. عبدالله بن جاش او عمرو بن جموح دا دوه صحابه په یو قبر کې دفن دي د احد په میدان کې. ما ته ګورې جي دې چې کله ښخ یې کړ 45 سال بعد امیر معاویه مبارک د احد په لمن کې یو نیر کنی باسلو اعلان یې وکړ په مدینه منوره کې وراشه خپل مړي دي زینو باسه لکه اسنه چې وب به ورنشي چې د عمرو بن جموح قبر کولو ک اوې د عبد الله بن جاش د سیوزه پراته دي لک پاسه لکه دی پروت لګي وسره دی. عبد الله بن جاش عمرو بن جموح وی چې کله د قبر را کولو ک وی د احد د شهدا او د قبرونو نه د جنت د مشکو د انبر او د خوشبوئی شروع شو، خوشبوئی حالت شروع شو. عمرو بن جموح مبارک چې کله د قبر ته دی ورکوشه صحابي مبارک فرمایي ابو دردا دا مبارک وی دا نظاره ما په خپل کتا وی چې زرا علما وی چې اومه کتا کم صحابي مبارک چې پتیش کې شهید شو او مینه او عمرو بن جموح عبد الله بن جاش مبارک عبد الله بن جاش کوم صحابي اے سعد بن ابي وقاص مبارک دوه د شپې ناشتي وی قربان یو بل ته دعا کوي دسه وی قربان ته زما په دعا مين وې زستا. سعد بن ابي وقاص وی رخدا ز دعا کوما کریما سبال د احد میدان دی یا الله ما ته مقابله کی او پهلوان کافر راولا چې کله مارا غرزي کله زرا غرزوما کله مارا غرزي کله زرا غرزوما اخر کې مال فتح راکړه چې یا الله دغه دشمن نه دا سر قلم کما. عبد الله بن جاش مبارک وته وی اے زمارورا الله رضا درخواست او دا دعا قبول کا. عبد الله بن جاش وته وی اوس دعا کوم ته پېمین وایا. عبد الله بن جاش مبارک دعا کئی کریما سبا د احد میدان دی یو طرف تب کافران ولاړوي بل طرف تب زما د مدینې منورې جانان مبارک ولاړوي. کریم ربا زما په بدن باندې یا الله پهلوان کافر مسلط کا چې کله زرا مارا غرزي کله زرا غرزوما کله مارا غرزي کله زرا غرزوما او بیا خدای ته سوي یا الله بیا کافر له فتح ورکه په ما باندې ورخه
وی چې دا کافر لګی شي وی زما دا سر د تنې نه جدا کی او بیا سوی وی یا الله چې زما نه دا غوږونه پرې کی او ما نه دا پوزه پرې کی او ما نه دا شونډې پرې کی او ما نه دا لاسونه پرې کی وی چې کله زه الله ته حاضر شم چې عبدالله بن جحشه غوږونه دې څه شو پوزه دې څه شوه شونډې دې څه شوې لاسونه یې څه شو خپې وی زه به ورته چې خدای ما نه تپوس مه کوه زما نه ته ما به دا امرونه په خپله تپوس وکړه مقص دعا قبول شوی وه عمرو بن جموح مبارک سره عبدالله بن جحش مبارک یو ځای 45-46 سال بعد دا صحابه په خپلو قبرونو کې د هغې د بدن کفنم صحیح سالم پروت و لږ دړه د خلاصه دا د شهیدانو باز د کومخا د شهید د الله په دربار کې دومره وزن دی الله دې زموږ او ستاسو د ټولو دا حاضري قبوله کړي دا ټول ملګري دي الله پاک سره زما ډېر ډېر خوشحاله کې امین وایي خدایم سره زما یو ځای بیت الله شریف د مدینې جانان لبوزه د خدای د خلاص امین وایي کنه لږ د محبت او د مینې آواز وکړي امین وایي الله زموږ ټولو دغه تمناګانې دغه ارزوګانې د ډېرو آدابو سره یو ځای نصیب کا سخون بکی هم سر زما دا ازیری دا محبت دا مین و دا جذبہ دا اللہ پا خپل جناب علیہ مبارکہ کی قبول و منظور کا بیا دا خدای دا خوشحالو مواقع راولی انشاءاللہ الذی بیا و مشغولی اغا ازیری اللہ ستاسو زمن دا ٹولو نا پا خپل جناب کی قبول کی پا خپل پیغمبر پاک مبارک دولد اخلاص دور شریف و اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك اور نصب دعا تاسو کی الہ العالمین د محفل آغاز کې کوم تلاوت د قران کریم زموږ محترم مرګریو ک ما کما زیریو لګولا زموږ د ټولو ملګرو دا زیری دا محبت دا مینا دا جذبه یا الله دا ذکرونه دا پخپل پیغمبر مبارک دا درودونه زما دا زیری د ټولو ملګرو دا زیری عبدالباسط صاحب دی عبدالباعث صاحب دی زیرالرحمن صاحب دی سیف الله جان صاحب دی ملګرو رشتہ دارانو چې دا کم محبت او کم مینه او کا اتصدق او دا خیرات کړه دي دې محفل کې چا سونه اخلاص محبت او مینه او کا یا الله دا زیری لګول د ټولو ملګرو دا زیری سره زماره دی ازره خدایا پخپل جناب عالیہ مبارک کی قبول و منظور کی ثوابون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا آدم علیہ السلام نوائی سے سلام تمام انبیاء مبارکان تا صحابہ کرام تابعین تب تابعین شہداء صالحین شہداء دا کربلا حسنین مبارک تا متقدمین متاخرین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام یا اللہ کریم ربا پروردگار علم دا پیغمبر پاک مبارک ازواج مطہرات تا سید النساء للجنہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا مبارک تا دا حضور مبارک خاندان سادات تا پروردگار علم جل جلالہ صحابہ کرام یا اللہ صحابیات تا یا اللہ پا ہر میدان چی دا حضور عاشق و غلام دفن دی خدای غطول و غلامان و عاشقان ہوتا متقدمین متاخرین محققین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام مفسرین کرام محدثین کرام دا سلور مذاہب امامان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا سلور طریقوں صاحبان دا قادری مبارکین نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام و سردار خود بھی ربانی مغوی سبحانے دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا اللہ کریم ربا پروردگار علماء نیکان بزرگان اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ پروردگار علماء شیخ جنیری بغدادی رحمت اللہ علیہ مبارک یا اللہ کریم ربا سواز سے بڑی سے سرکانوں سے بین سے دامان بابا شیطنگی فی الصباح حضرت سے ٹول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ زمون واردین کریمین استاس و مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک ٹول امتیان کہ پا مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمالی ٹول کلمگو مسلمانان ہوتا یا اللہ چی پکا مسیمہ دفن دیگی ٹول مسلمانان ہوتا مولانا فلی رحمان سے براتنا مخ کی شدید دعا ٹیم کی اگتم دعا کی نو استاسو مشران چی سنو فاتیری تا او بیا زمگو استاسو دیر محترم او دیر مکرم شہید مغفور جناب شہید عبدالودود صاحب سرد ٹول ملگرو دے اللہ پاک ٹول پا قبرونو کرانا خوشحال ہے کی
د دې ثوابونه د الله د دې قبر ته ورسوي درجات ول خدای نورم بلند کی بچو باندې د خدای برکتونه کیږي روخانه مستقبل خدای زموږ د بچو ټولو نصیب کی ټول لارې وته الله سره د ټولو ملګرو ته برابر کی د ټولو د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې مالا مال کی بیماران ته دوه کې الله ټول صحت ورکی قرضداران سره الله د قرضونو خلاص کی ټول مرګري سره زما په نمبر الجاس کې خدای بیت الله شریف د مدینی جانان لبوزي د ټولو د محبت او د امین الله قبول کی ڈاکٹر صاحب د دعا کې شوکت سے دیدی الله خوشاله کی بچی ډیر دیندار دي اوس ته پټ کی وادي الله دې بچی زموږ ټول دیندار صالحان کی مولانا صاحب د دعا کې مولانا خیر ابرار صاحب چې الله پاک یې دې تاسو دې سره خوشاله آباد لري خادمین مرګري چې سونه ریدي مسره خدای خوشاله دا مرګري چې سونه د طریقت ګلان دا شقان دا مشران دا نوجوانان چې سونه دي الله ټول ډېر بدلی او ډېر خوشاله ورکی په مال په اولاد الله د ټولو برکتونه کیږي شفاعت ما سره ډېر متحرک او بار بار رابطو کله دلم ډېر جنور کی چا په دې محفل کې سونه برخه اغشتي ټول الله خوشاله ما سره مرګ راغلی نو لجان فرق تاسو راغلی د ټولو د امین الله قبول کی مونږ ته دوه کې چلم د مرګ اخر سرګې پورې د قران کریم د دین خدمت کې د دنیا ګورګورته ورسي مقصد د خدای رضا د خدای دا عقاید جهان گواندی تو جنت الفردوس کې خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی د جمعې موږ د 400 کې بابا سے مبارک تا مخامخ کو زموږ د بازي مرګري ډیر په محبت د جمعې منزل الترازی نو خیر دی کدلته مثال یو بجې ټیمی یو نیمه ټیمی کدلته جمع کوي نو بیا موږ لرازه خیر دی چې خپل موضوعات مې په خو خامخا چې زیری کوي نو ډیره مخي الله دې مرګرو له زیری توفیق سره زما ورکی ټول مرګ دې الله خوشاله آباد لري پمال اولاد الله ټولو برکتونه کیدا ځن کدن کوم سره زم په یو ځای دا کلمه نصیب کړي لا اله